بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. طاسیم تلك آیات الكتاب المبین. طاسیم دا د کتاب مبین آیاتونه دي. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اے نبی صلی الله علیه وسلم شاید چې تبا پدې غم کې خپل ځان ختم کړي چې دا خلق ایمان نه راوړي. کومګه اوغاړو نو په دوی باندې د اسمان نه داسې نخي نازله ولې شو چې د دوی سټونه با هغه ته ټیټ شي. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. دې خلکو ته چې د رحمان د طرفنا کم نوې نصيحت راځي نو دوی تری مخ اړوي. اوس چې دوی دا دروغ غنلې دي نو ډېر ضرب ورتا د هغه سیز حقیقت په مختلفو طریقو سره معلوم شي په کم پوری چې دوی ټوکی کوي. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او آیا دوی چرتا زمکی ته ندی کتلی چې مونږ پکې څومره هر قسم خخه بوټي پیدا کړی دي؟ یقینا چې پدې کې یو نه خدا خو پدوی کې اکثر خلق منون کې ندي. او حقیقت دا دی چې ستا رب زبردست هم دی او رحم والا هم دی. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. دوی ته د هغه وخت کیسه واوروا کله چې ستا رب موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو ظالم قوم ته لاړ شه ته فرعون قوم ته آیا هغوی نه یریږي؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هغه ارز وکړو اے زما ربا زما سره یره دا چې هغوی با ما دروغجن وګڼي. زما سینه تنگ تنگ کیږي او جب مینه چلیږي. تو هارون ته رسالت ولېګا او په ما باندې داغوی د یو جرم الزام هم دی نو یریګم چې هغوی به ما قتل کړي. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. الله او فرمایل هرگز نه تاسو دوانه لاړ شئ زمونږ نخي وېسئ مونږ بس تاسو سره هر څه اورو. دوانه فرعون ته ورشئ او ورته وایي چې مونږ رب العالمین د دې د پاره را لېګلیو چې تو بني اسرائیل زمون سره ولېږي. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.
فرعون ویل ولی مونږه ته په خپل کور کې په وړوکوالي کې پاللې نه وې تا د خپل عمر ډیر کلونه زمون کړه تیر کړل او بیا دې هغه څه وکړل چې هغه دې وکړل ته ډیر ناشکر سړی یې قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل موسی علیہ السلام ورته په جواب کې وویل په هغه وخت کې دا کار زمانہ په ناپوهتیا کې شوی وو بیا زستا د یری نه او تختیدم داغه نه رست راته خپل رب حکم راکړو او زی پر رسولانو کې شامل کړم پاتې شو ستا احسان چې تا په ماز باطلې دي نو داغه حقیقت خدا دې چې تا بنی اسرائیل غلامان کړی وو قال فرعون وما رب العالمين فرعون ویل او دا رب العالمین سوی قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين موسی علیہ السلام جواب ورکړو د اسمانونو او د ځمکې رب او د هغه ټولو سيزونو رب کم چې د اسمانونو او د ځمکې په میز کې دي کته یقین کوونکې یې قال لمن حوله الا تستمعون فرعون د ځان نه غیر چاپیر خلکو ته وویل اورئ قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسی علیہ السلام ویل ستاسو رب هم او ستاسو د تیر شو پلار نیکونو رب هم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون حاضر خلکو ته ویل ستاسو دا رسول صاحب چې تاسو لاره لګل شوی دی دا خو بالکل پاگل معلومیږي قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون موسی علیہ السلام ویل هغه د مشرق او د مغرب او سچ د دې په منځ کې دي دا غي ټول رب دی کو تاسو سو عقل لرئ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون ویل کتا زمانه بغیر بل څوک معبود اومنو نو تابهم په هغه خلکو کې شامل کړم کم چې په قید خانه کې پراته دي قال اولو جئتك بشيء مبين موسی علیہ السلام ویل اگر چې زه درته راوړم یو واضح سیز هم قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون ویل خدا راوړه کو ترختنی یې فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين دهغه د دی وینا سره موسی علیہ السلام خپل همسا وګرځولا او یو دم هغه یو ښکارا اژدها شوا بیا هغه خپل لاس د ترخ نه راوستو او هغه د ټولو کتونکو په مخ کې زلیدو قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون فرعون خپل غیر چاپیره سردارانو ته وویل دا سړی واقعي چې یو ماهر جادوګر دی دی غواړي چې تاسو د خپل جادو په زور د خپل وطن نه بهر وباسي اوس وای تاسو ماته څه حکم راکوي قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم
هغوی ورته ویل د او د درور ایثار کړه او خارون ته نوکران اولېګا چې ټول په جادوګران در تراولي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. نو یو ورځ په مقرر وخت جادوګران راجمع کړي شو او خلکو ته ویل شو آیا تاسو به غونډې ته ځئ؟ کې دي شي چې مونږه د جادوګرانو په دین پاتې شو کچري هغوی غالب شو. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. سو وخت چې جادوګران میدان ته راغلل نو فرعون ته وویل آیا مونږ ته انعام ملاويږي کومګه غالب شو؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هغه ویل چې او تاسو خو به بیا په نزدېکانو کې شامل شئ. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی علیہ السلام ویل وګرځوي چې تاسو غرزول غواړئ. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هغوی فوراً خپل رسۍ او همساګانې وګرځولې او وی ویل د فرعون په برکت سره به مونږ غالب کیږو. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نو بیا موسی علیہ السلام خپل همسا وګرځولا او یو دمی هغه ټول هرڅ تیرول شروع کړل کم چې هغوی د دروغ جوړ کړي وو. په دې سره ټول جادوګران به اختیاره په سجده پریوتل او وی ویل چې مونږه اومنو رب العالمین د موسی او د هارون رب. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون ویل تاسو د موسی خبره زما د اجازت نه مخکې اومنله دې ضرور تاسو مشر دی چې تاسو ته جادو خودلې دی اوس به درته پته ولګي زبستاسو لاس او خپې د مخالف طرفونو نه پرې کړم او تاسو ټول به پسولې وخېجوم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هغوی جواب ورکړو هیڅ پروا نشته مونږ خپل رب ته ورسیږو او زمونږ دا امید دی چې زمونږ رب با زمونږ ګناهونه معاف کړي ځکه چې مونږ د ټولو نه اول ایمان راوړی دی. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. مونږه موسی ته وحی ولېګلا چې شپه پشپا زما بندگان د ځان سره وباسا پتا سو پسیبا ورستو خلق درزي. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون.
وإنا لجميع حاذرون. پدې باندې فرعون د فوزونو د راجم کولو د پاره خارونو ته خبريال اولېګل او ورته وویل چې دا یو موټه خلک دي او دوی مونږه ډېر خفه کړی یو او مونږه داسې یو ډله یو چې زمونږ کار هر وخت بیدار اوسېدل دي. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. په دې طریقه مونږه هغوی داوی د باغونو چینو خزانو او خوخو کورونو نه را بهر کړل. داوی سره خو او شو دارنګي کار او بل طرف ته مونږه بني اسرائیل د دې ټولو سيزونو وارثان کړل. فأتبعوهم مشرقين. د سحر کې دو سرا دا خلک په هغوی پسې روان شو. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. کله چې دوانه ډلې یو بل ته مخامخ شوه نو د موسی علی السلام ملګرو چغې کړې چې مونږ خو اونې وېشو. موسی علی السلام ورته وویل هرگز نه، زما سره زما رب ملګری دی، هغه به ضرور ماته لار ښیي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مونږه موسی علی السلام ته د وحی په ذریعہ حکم وکړو چې په خپل همسا سمندر وها، یو دم سمندر اوښلیدو او هر ټوټۍ د یو لوی غر پشان شوا. وأزلفنا ثم الآخرين. دې ځایته مونږه هغه بل ډل هم نږدې راوستله. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. موسی علیہ السلام او کم خلق چې داغو سره وو هغوی ټول مونږه بچ کړل او نور مو غرق کړل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. پدې واقعیا کې یو نخښه ده، لیکن پدې خلکو کې اکثر خلک منون کې نه دي او حقیقت دا دی چې ستا رب زبردست هم دی او رحیم هم دی. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. او دوی ته د ابراهیم علی السلام قصه واوروا سو وخت چې هغه د خپل پلار او د خپل قوم نه تپوس کړي وو چې دا سسي زونه دي چې تاسو عبادت کوئ. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هغوی جواب ورکړو مونږ د بوتانو عبادت کوو او هم د دوی په خدمت کې لګیایو. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ابراهیم علیہ السلام ته تاسو کړو آیا دوی تاسو خبره اوري کله چې تاسو دوی ته आवाज کوئ یا دوی تاسو نفع یا نقصان در رسولی شي؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هغوی جواب ورکړو چې نه، بلکې مونږ خپل پلار نکو پدې کار دغه سیموندلې دي. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ابراهیم علیہ السلام ورته وویل تاسو چرتا په غړېدلو سترګو هغه سيزونه کتلی هم دي
د کوم سيزونو بندگی چې تاسو او تاسو مخکنی پلار نکونه کوي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين زما خو دا ټول دشمنان دي به د یو رب العالمین نه چې هغه زه پیدا کړم نو هم هغه راته سملار خي او هغه رب چې مال خوراک را کوي او عبورا کوي او چې کله بیمار شم نو هم هغه را له شفا را کوي او هغه رب چې مال با مرګ راولي او بیا بمی دوباره راځوندې کوي او هغه رب چې داغونه زه امید لرم چې د قیامت پر ورځ با هغه ما تخپل غلطي معاف کړي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم د دین رستو ابراهيم عليه السلام دعا وکړه اے زما ربا مالا حکمت راکړه او ما د صالحانو سره شامل کړه او پرستانو خلکو کې مالا رښتنه شهرت راکړه او ما د نعمتونو د جنت په وارثانو کې شامل کړه او زما پلار معاف کړه بشکا چې هغه په گمراهانو کې شامل دی او ما په هغه ورځ مرسوا کوا په کوم ورځ چې با دا ټول خلک بیا راځوندي کیږي په کوم ورځ چې نه مال څه فائدہ ورکوي او نه اولاد بغیر د دینا چې څوک الله تا په قلب سلیم سره حاضر شي وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون په هغه ورځ با جنت پرهیزګارو خلکو ته نږدې کړي شي او دوزخ با بیلاری خلکو ته ښکارا کړي شي او دا غوی نه با تپوسو کړي شي چې اوس کمزې دي هغه معبودان چې تاسو با الله پرې خودو او دا غوی عبادت به مکولو آیا هغه تاسو سو مدد کوي یا هغه د خپل ځان بچاو کولی شي فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون بیا با هغه معبودان او دا گمراهان خلق او د ابلیس لخر ټول پهغي کې د یو بل د پاسا ور اوغرزولی شي قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين
هل تبدوی ټول په خپلو کې جګړې کوي او دا گمراهان خلق با خپل معبودانو توای چې په خدای مو دي قسم وي مونږ خو کار په گمراهۍ کې پراتو وو چې تاسو لمو د رب العالمین درجه درکولا او مونږه نور چانا بلکې مجرمانو خلقو په دې گمراهۍ کې واچولو اوس مو نسوک سفارششته او نسوک خوب دوست کاش چې مونږ ته یو ځل بیا د واپس تلو موقع میلاو شي نو مونږ به مؤمنان شو ان فی ذلک لآیه وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم یقینا چې پدې کې د عبرت لوی نه خدا خو پدوی کې اکثر خلک ایمان راوړون کې نه دي او حقیقت دا دی چې ستا رب زبردست هم دی او رحم کون کې هم دی كذبت قوم نوح المرسلين د نوح علیہ السلام قوم رسولان دروغ وګڼل اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون یاد کړئ کله چې د هغوی رور نوح علیہ السلام هغوی ته ویلی وو آیا تاسو یریږئ نه انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون زستاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ زه درنا پدې کار څه بدله نه غواړم زما بدله خو د رب العالمین په ذمہ ده نو تاسو د الله نه ویریږئ او به خطره زما خبره اومنئ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون هغوی جواب ورکړو آیا مونږ ستاو منو حال دا چې رزلانو خلقو ستا پیروي اختیار کړی دا قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون نوح علیہ السلام ورته وویل ما تاسو پته دا چې داوی عملونه څنګه دي داوی حساب خو زما د رب په ذمہ دی کاش چې تاسو د لګي پوهې نه کار واخلئ وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين زما دا کار نه دی چې څوک ایمان راوړي نو زدي هغه شړم زه خو بس یو سړی يم چې خلک صفا صفا خبروم قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين هغوی ورته ویل چې اے نو کتو من نشوي نو پلانتیانو کې به ضرور شامل شي قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين نوح علیہ السلام دعا وکړه اے زما ربا زما قوم زه دروغجن وګڼلم او زما او د دوی په منځ کې صفا فیصله وکړه او مالا او زما سره چې کم مؤمنان دي هغه له نجات راکړه فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين اخر دا چې مونږه هغه او داغه ملګری په ډکه کشته کې بچ کړل او بیا مو باقی پاتې خلک غرق کړل ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم یقینا چې پدې کې یو نخښه ده خو پدې کې اکثر خلک منون کې نه دي او حقیقت دا دی چې ستا رب زبردست هم دی او رحیم هم دی كذبت عاد المرسلين
عادیانو رسولان دروغجن وګڼل إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون یاد کړه هغه وخت چې کله داغوی رور هود هغه ته ویلی وو آیا تاسو یریږئ نه زستاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږئ او زما خبر اومنئ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين زه په دې کار ستاسو نه هیڅ بدل نه غواړم زما بدله خو د رب العالمین په ذمہ ده أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون دا ستاسو سحال دی چې په هر اوچت ځای باندې بے فائدې یو یادګاری ځای جوړوي او لوی لوی مانای آبادوي لکه چې تاسو به همیشه اوسئ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ او کله چې څوک رانیسي نو ډېر په ظلم سره رانیسي نو د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم د هغه ذات نه ویریږئ چې تاسو له هغه څه درکړی دي چې تاسو ته معلوم دي تاسو له ساروی درکړل اولاد درکړل باغونه درکړل او چینه درکړې ما سره تاسو په حق لا د وی لوی ورځې د عذاب یره ده قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم هغوی ورله جواب ورکړو که تو مونږ ته نصيحت کوي او که نه کوي زمونږ د پاره دوانه یو برابر دي دا خبرې هم دغه سره روانې دي کیږي او مونږه عذاب دن کې نه یو اخر دا چې هغوی هغه دروغجن وګڼو او مونږه هغوی هلاک کړل یقینا پدې کې یو نه خدا لیکن د دوی اکثر خلک منون کې نه دي او حقیقت دا دی چې ستارب زبردست هم دی او رحیم هم دی كذبت ثمود المرسلين قوم ثمود رسولان دروغجن وګڼل إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون یاد کړه هغه وخت کله چې داغوی رور صالح هغوی ته وویل آیا تاسو یریږئ نه زه تاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين زه په دې کار ستاسو نه څه بدله نه غواړم زما اجر خو د رب العالمین په ذمہ دی أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم کم سيزونه چې دلته دي آیا تاسو به پدې کې هم دغه سي په اطمینان سره پرې خو دي شي پدې باغونو او چینو کې
پدې زریز مکا او کجرو کې چې غونچکونه درس نه ډک دي وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون تاسو غرونه تراشئ او فخریا مانای پکې جوړوي د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون دهغه به مهار خلکو خبره ممنه چې پزمکه کې فساد را پورته کوي او د اصلاح یو کار نه کوي قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين هغوی جواب ورکړو پتا جادو شوه دی تو خو زمون پشان انسان یې نور هیڅ نه یې راوړه سنخه کته رښتینی یې قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم صالح علیہ السلام ویل دا اوخدا یو ورځ د دې د اوبوس کلو دا او یو ورځ ستاسو د ټولو د اوبو وړلو دا هرگز مچېړی کنه نو د یوې لوی ورځې عذاب با تاسو راګیر کړی فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم خو هغوی دا غیخ په پریکړي او اخر دا چې هغوی پیمانه شو نو هغوی عذاب را گیر کړل یقینا پدې کې یو نه خدا لیکن پدې کې اکثر خلک منون کې ندي او حقیقت دا دی چې ستاسو رب زبردست هم دی او رحیم هم دی كذبت قوم لوط المرسلين د لوط علیہ السلام قوم رسولان دروغجن وګڼل إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون یاد کړه هغه وخت کله چې داوی رور لوط علیہ السلام هغوی ته ویلی وو آیا تاسو یریږئ نه زستاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه یریږئ او زما خبره اومنئ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين زه په دې کار تاسو نه څه بدله نه غواړم زما بدله خو د رب العالمین په ذمہ ده أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون آیا تاسو د دنیا په مخلوق کې ناری نول ورځي او ستاسو رب چې ستاسو د پاره ستاسو په خزو کې څه پیدا کړی دي هغه پرېږدئ بلکې تاسو خو د حد نه تیر شوي خلک یې قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين هغوی ویل اے لوط کته د دې خبرونه من نشوي نو کم خلک چې زمونږ د کلونه استری شوي دي په هغوی کې با ته هم ضرور شامل شې قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون هغه ورته ویل ستاسو په عملونو چې کم خلک د خفغان نسوځي زه په هغوی کې شامل یم اے ربا مالا او زما اهل و عیال
د دوی د بدعملۍ نه نجات راکړي. فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. اخر دا چې مونږه هغه او دغه ټول اهل عیال بچ کړو بغیر د یوې بډاینا چې هغه پرستو پات کېدونکو خلکو کې وا. بیا باقی خلک مو تباہ کړل او په هغوی مو باران راو ورو. ډیر خراب باران وو کم چې په هغه يرولو شو خلکو نازل شو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. یقینا پدې کې یو نخدا خو پدې کې اکثر خلک منون کې ندي او حقیقت دا دی چې ستا رب زبردست هم دی او رحیم هم دی. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ایکوالو رسولان دروغجن وګڼل. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. یاد کړئ هغه وخت کله چې شعیب علی السلام هغه ته ویلی وو آیا تاسو یریږئ نه زه تاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه یریږئ او زما خبره ومنئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه په دې کار تاسو نه څه بدله نه غواړم زما بدله خو د رب العالمین په ذمہ ده. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. پیمانه ټیک د کوي او چاته نقصان مور کوي په صحیح تل تول کوي او خلکو لا داغوي سيزونه کم مور کوي پزمکه کې فساد راپورته کوونکی مگر ځای او د هغه ذات نه ویریږي چې تاسو او تاسو نه مخکینی نسلونه پیدا کړی دي. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. هغوی اویل پتا جادو شوه دی ته نور هیڅ نه یې خو زمون پشان انسان یې او مونږ خو بالکل تا دروغجن غنو کو تو رښتینه یې نو پمون باندې د اسمان نه یو ټوټه راوورځوا. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. شعیب علیہ السلام اویل تاسو چې څه کوي هغه زما رب ته معلوم دي. هغه دروغجنو غنو اخر دا چې د چترې والا د ورځې عذاب په هغوی راغی او هغه د ډېر يرونکي ورځې عذاب وو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. یقینا پدې کې یو نخدا خو پدې کې اکثر خلک منون کې ندي او حقیقت دا دی چې ستا رب
زبردست هم دے او رحیم هم دے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ دا د رب العالمین را لېږلې شوی پیغام دی دا یو امانتدار رو ستا په زړه نازل کړي دی د پاره د دې چې ته په هغه خلکو کې شامل شې څوک چې د الله د طرف نه د الله مخلوق خبردار وي په صفا عربی جبه کې او د مخکینو خلکو په کتابونو کې هم دا موجود دی أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ آیا د دې مکه والو د پاره داس نخ نه دا چې د دې کتاب حقیقت د بنی اسرائیلو عالمانو ته معلوم دی وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ لیکن د دوی د زد حال خدا دی چې کچري مونږ دا په یو اجمی هم نازل کړي وي او هغه دا فصیح عربي کلام دوی ته اورولې وي نو بیا به هم نه منلو كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون دغه رنگي مونږ دا ذکر د مجرمانو په زړونو کې ورټوم بلې دي هغه په دې ایمان نه راوړي تر سوچي دردناک عذاب لیدلې نوي بیا چې کله پری هغه په نه خبرې کې راشي نوای آیا اوس مونږ ته سمهلت ملاوي دي شي افبعذابنا يستعجلون افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون نو آیا دا خلق زمون عذاب ته تلوار کوي آیا ستاسو خیال دی کومګه ډیر کلونه دوی ته د عيش کولو مهلت هم ورکړو او بیا پری هغه سیز راشي د کم سیز نه چې دوی یې رولې کیږي نو د عيش کم سامان چې دوی لا ورکړې شوی دی آیا هغه به د دوی سپکار راشي وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ګورا مونږه یو کله حل تبا کړی دی چې دا غوي د پاره خبردارون کې وو او هغه ته د نصيحت حق ادا کړی وو او مونږه ظالمان نه وو وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون دا کتاب مبین شیطانانو نه دی راکوس کړي نه دا کار دا غوي سره خای او نه غوي داسې کولی شي هغوی خو د دې د اوریدو نه هم لري ساتل شوی دي فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون پس اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله سره بل معبود ته आवाज مکوا
کنه نو تو به هم په سزا مندونکو کې شامل شې خپل نږدې رشداران وې روا او په مؤمنانو کې چې کم خلک ستا پیروي اختیار کړي هغه تخپلا وګخ کته ساته لیکن کو هغه ستا نافرمانی وکړي نو ورته وایا چې څه کارونه تاسو کوي داغه ذمہوار زنیم ما خپل غاړه خلاص کړه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم او په هغه غالب او مهربان الله باندې باور ساته چې تا په هغه وخت کې ویني کله چې تو پاسه او په سجده کوونکو خلکو کې ستا نقل او حرکت هم ویني بشکا هغه هر څو اوریدونکو او پوهیدونکو دی هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون اے خلکو تاسو خبر درکړم چې شیطانان پچا باندې راکوزيږي هغوی په هر دروغجن بدکار باندې راکوزيږي اورېدلې خبرې وګونو تر رسوي او په هغوی کې اکثر دروغجن وي والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پاتشو شاعران نو پاغوی پس خو گمراه خلق روان دي آیا تو ګورې نه چې هغوی په هر کند کې سرګردانه ګرځي او هغه سوای چې کوي نه بغیر د هغه خلقونه چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل او الله ډېر ډېر یاد کړو او چې کله پری ظلم وشو نو صرف بدلې واغستلا او ظالمانو تبا زر معلوم شي چې هغوی د کم انجام سره مخ کیږي